بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو زیاتو خلکو ته دا مسلې وي چې یاره زما د معدې تیزابیت ډیر زیات دی، جی معده مې ډیره زیاته پړسیږي، یاره جی زړه مې ډیر زیات سوځي، او زه چې کله خوراک وکړم جی بس بیا را باندې بوج وي، هضمه مې خرابه ده. دا داسې مسلې دي چې تقریبا دا ویډیو کتونکي چې کوم دي په دې کې به هر دویم کس ته دغه پرابلم په خپله وي. نو اوس دا مسلې دې لپاره آیا خامخا د معدې د دوايانو ضرورت دی که نه؟ څه داسې څیزونه شته چې هغې سره یعنې د کورنۍ ټوټکې یا موږ څه داسې احتیاطي تدابیر وي چې هغه موږ اپناو کړو او هغې سره د معدې د تیزابیت، د هاضمې دا مسلې، د ګیس دا مسلې، د زړه او د معدې دا سوځېدل، دا پړسېدل، د دې نه موږ ځان وساتو. جناب د ټولو نه اول راځو دې خبرې ته چې دا کیږي ولې. دا اکثر له هغه خلکو کې زیاتي چې د چا د معدې تیزابیت زیات وي. قدرتي طور هم ډېر خلک داسې وي چې د هغې معدې تیزابیت زیات یا زموږ خوراکونه څه داسې وي چې د معدې تیزابیت ورسره زیات شي، یا څه دوایانې داسې وي چې موږ ته د معدې تکلیف وي. او نن سبا چې دا کم خوراکونه دي په دې کې کم قسم مسالې، کم قسم جی دا سپایسز او دا استعمالیږي او دا ډیپ فرایډ او دا څیزونه چې کوم دي نو دا خو داسې دي چې دې سره که نه وي نو د معدې دا مسلې دا درته شروع شي. بیا د ډېرو خلکو دا روټین داسې وي چې د هغې خوراکونه ډېر ګډوډ وي، خوراک یې په ټایم نه وي، او اکثر چې کوم دی بس خوراک وکړو بیا دونه ستړي وي چې ډېر غټ میل واخلو خوراک وکړو او هغې پسې جي چای کاوې مو شي، هغې پسې کافي مو شي او بیا چې ډز ځي په هغه ځای پروزه او هغه ځای کې اوده شه، چهلقدمي ورپسې وینه، اکسرسایز ورپسې وینه. نو ستا معده چې خالي نه شي ته چهلقدمي ونه کړې، ته لږ اکسرسایز ونه کړې، په هغه معده کې چې څه پراته دي هغې کې چې کوم دی اسیډیټي وي. بیا دا چای، کافي، سګرټ دا داسې څیزونه دي که دا موږ د خوراک نه بعد وکړو، خاص کر سګرټ سموکرز کې دا څیزونه ډېر زیات دي. نو که دا موږ وکړو هغې سره بیا چې موږ سملو جي جناب دا نیم هضم چې کوم د معدې خوراک دی دا زموږ ایسوفیګس یا د معدې نلی ته راشي او هغې سره چې کوم دی موږ ته ایسوفیجایټس یا ګیسټرو ایسوفیجل ریفلکس ډیزیز کېږي چې کوم نه بعد بیا موږ ته د زړه سوځې، د معدې سوځې دا ډېر زیات وي. او شروع کې داسې وي چې صرف داسې پراټه، پکوړه، سموسا دا ټایپ شي چېرته بنده وخوري، یعنې ډیپ فرایډ ډېر سپایسي څیز وخوري هغه ته کېږي. بیا یو ټایم داسې راشي دا تیزابیت دونه زیات شي چې نارمل خوراک هم وکړي نو هغه کس ته کېږي. بیا دا تیزابیت دونه زیات شي چې دې سره د معدې السر هم کیدی شي، یعنې معده کې زخم هم راتلی شي. او بیا دغه کسان چې کوم دی د معدې په دوایانو باندې او معدې دوی چې نه استعمالوي نو نه یې هضمه راځي او نه چې کوم د دې خوراک پولی شي او بار بار د دې په معده باندې درد، بوج، سوځې او دا څیزونه راځي، دا معده پړسېدل او د هاضمې دا خرابیانې راځي. نو دا اسیډیټي که چاته وي ضروري نه ده چې دې دپاره دی د مخې سرې بس دوایانې شروع کړي. د دې دپاره دې کمولو دپاره تاسو ته څنګه ما وویل چې لومبی خو د ټولو نه اول څیز د معدې تعلق چې کوم دی بس نیغ په نیغه خوراک سره دی. نو ته وګوره چې ستا په خوراک کې څه غلطیانې دي. دا ډیپ فرایډ څیزونه جي زه د ناشته هم پراټې سره کوم جي، بیا به چې کوم دی نو غرمې روټۍ کې به هم پراټه خورم جي، مازدیګر خو به هسې هم څه غوړ خورم، فرنچ ټوسټ به یا به یو شی بل شي، یا په ماسخوتن کې خو جي بیا که روټۍ غوړه نه وي نو جي ترکاري به دونه غوړي. نو یو خو دا روغن، دا غوړ دا دومره زیات دي زموږ په دې کې چې که زموږ د زنانو ته یا دغه ته وایي چې یاره لږه ښه ترکاري راله پخه کړه، لږه ټیسټي ترکاري راله پخه کړه، نو هغې پکې غوړي زیات ور واچي جي، سره غونته کې ترکاري راله پخه کړي، مسالې پکې زیاتې کړي، تکه سرخ کړی او سره کړی او وریته کړی او دغه ټایپ یې درته روړي چې په هغې باندې د هغې خوند راوستل غواړي. د پکوانونو یا د انګولي یا د ترکارۍ د دې خوند چې کوم دی په دې تړکو او په دې مسالو باندې په دې باندې نه راځي. د دې څه خاص مقدار وي، لږ مقدار خو هغه صحیح مقدار چې واچوې نو ستا کټوی ښه شي او لږه خواري ورسره وکړي کټوی ښه شي. کوشش کوئ لایټ خوراکونه، سبزیانو استعمال ډېر زیات کوئ، فروټو استعمال ډېر زیات کوئ. که غوښې مخې وي دغه وي چې په هغې کې ډېر زیات مرچکي مسالې نه وي، ډېر زیات غوړ، ډېر زیات روغن پکې نه وي، نو دغه استعمال زیات کوئ. کوم څیز چې تاسو له نقصان درکوي درته پته لګي چې یاره زما ورسره د معدې تکلیف راځي هغه څیزونه ځان ساتئ. نور چې کوم دی نو داسې څه دغه پرهیز نشته سوا د دې نه چې څنګه ما وویل چې دا ډیپ فرایډ څیزونه دغه څیزونه دې نه کوشش کوئ چې دا پرهیز کوئ. دا چای، کافي دا لږ کم استعمال کوئ. خوراک چې کوم دی سمال فریکونټ میلز، داسې واړه میلز لکه زه لږ شان ناشته وکړم، بیا چې کوم دی نو لږ شان برنچ کې 10-11 بجو کې سوالی، بیا چې کوم دی نو دغسې د غرمې روټۍ لږ شان، دغسې د شپې روټۍ، نو مختلف انټرولز کې داسې لږ خوراک کوي. دا نه چې جي سهار مې ناشته کړې بیا مې بلکل اوس نه دي خوړلي او د شپې دا دی کور ته راغلم جي او ټوله ورځ ستړی یم او په یو ټایم باندې چې کوم دی نو جي دې خوا شوملې پرتې دي، دې خوا ماسته پراته دي، دې خوا مرچکې دي او دې خوا اچار دي او جي دا 2-3 قسمه ترکاریانې دي او په هغې کې هم چې کوم دی نو مورکۍ ته لګي چې مړه مورې دا دې څه پخ کړي لږه د مرچکي تړکه ورته وکړو، دا بیا وخورم او دا شوملې ماسته او بیا چې ویده کېږم خوراکۍ ته آواز وکړم چې خور یو کپ چای راله جوړې کړه، په سر مې درد دی، یا یو کافي راله جوړه کړه هغه وڅښمه او په دغه ډکه ګېډه باندې چې کوم دی همغه ځای کې بس بالښت ته مې سر واچولو او سملاستمه. نو زما وروره په معده کې دې ځان ته بم کېښودو، نو ستا څه خیال دی چې دې نه بعد به ستا معده سوځي نه، خوږېږي به نه، درد به نه کوي،
دا ټول سیزونه به کیږي. نو دې دپاره خپل خوراکونه د دې یو ټایم مقرر کړئ. وګورئ چې کم ټایم کې تاسو هاضمه کولی شئ، کم ټایم کې تاسو اکټیویټي کولی شئ، په هغه ټایم کې که لږ ریچ خوراک هم وشي نو هغه بنده هضم کړي. که کله داسې وي چې د شپې بجې زه خوراک کوم وده کېږم، نو کوشش کوئ چې بیا لایټ نه لایټ خوراک، زود هضم خوراک چې زر هضمېدو ولئ، سبزي وي، داسې نرم خوراک وي، ډېر زیات مرچکې مسالې پکې نه وي، او هغې نه بعد هم بیا کوشش وکړئ چې لږ وګرځئ او دا چای وغیره یا څه که کوئ نو کوشش کوئ چې کله وده کېږئ یا سملي دغه ټایم کې مه کوئ، سټارټ کې کوئ. ډېر زیات تیزې چای یا کافي د دې بار بار استعمال هم معدې اسیډیټي زیاتوي. اوس که چاته دا اسیډیټي زیاته وي نو یو خو ما د خوراک پرهیزونه وکړل، بل دا کسان دې داسې څه وکړي چې دا اسیډیټي ورسره کمیږي. سهار کې که په نهره لږ د نیمبو والا اوبه څکې تړمې، هغې سره به ستا هضمه ډېره ښي، اسیډیټي به دې کمی. که اسیډیټي دونه زیاته شوه چې زړه دې سوځي، یخ پی راواله، شوده راواله، هغه یو څو ګوټه وڅکه، هغې سره اسیډیټي کمه شي. که ورسره پړسوب هم دی، په کور کې دا کم چې د روټۍ والا د اوړو والا سوډه ده، یعنی کھانے والا سوډا، دغه سوډا چې کومه ده د جامو سوډا پکې وانه چې هغه معده سوځي تباه کوي، د خوراک والا سوډا یادومه. نو دغه سوډا چې کومه ده دغه که لږ شان مقدار کې تاسو اوبو کې حل کوئ، اوس کوئ یا همداسې دغه کوئ، نو دغه سره هم د اسیډیټي एकदम نیوټرلایز شي او ستاسو د معدې د سوځې درد او ګیس دا کم شي. بیا که دې سره هم نه کېږي نو بیا تاسو داسې کولی شئ چې دې دپاره انټاسیډ سیرپس، یعنی چې کم د دې ګیس دپاره دا شربتونه میلاویږي، د پودینې شربتونه پکې راځي، داسې مختلف قسم شربتونه پکې راځي، کوم عام په دکانونو کې یا میډیکل سټورز کې هر ځای کې میلاویږي د زړه سوځېدو دپاره، یا اچوپلو والا ګولۍ وي، انټاسیډ ګولۍ وي چې کوم کې میګنیشیم هایدروکساید، کیلشیم هایدروکساید او دا مختلف څیزونه چې کوم ستاسو معدې ته څنګه لاړ شي، एकदम دغه اسید سره عمل وکړي، هغه نیوټرلایز کړي، اسیډیټي کمه کړي، کاربن ډای اکساید جوړ شي او هغه د ارګمي یا ډکار په ذریعه باندې تاسو بهر وباسئ، نو ستاسو معده هم سپکه شي، د زړه سوځې هم کم شي. بیا که دې نه هم زیات وي دا دغه دوایانو سره نه کېږي نو پروموټیلیټي ډرګز ورته وایي چې مختلف داسې دوایانې ستاسو ډاکټر تاسو ته اډوایس کړي چې هغې سره ستاسو د معدې دا چلن لږ تیز شي، ستاسو معده زر خالي کېږي، دغه اسیډیټي کمه شي. او که دا اسیډیټي تر دونه حده پورې چې دا تاسو ته د معدې مسلې بار بار درکوي، معدې باندې درد راځي ورسره، یا معده کې زخم وي، السر وي، هغې دپاره بیا مختلف قسم دوایانې لکه H2 بلاکرز یا پروټون پمپ انهیبیټرز چې کوم دي، ایسومیپرازول، اومیپرازول وغیره دا څیزونه اویلیبل دي، خو دا مونږه یو خاص مقدار کې یو خاص ټایم دپاره ورکوو، 2 هفتو نه زیات دا هېڅ چرې مه استعمالوئ. ما کسان لیدلي جناب چې کلینکس ته راشي یا موږ سره میلاو شي، ډاکټر صاحب بس جي دا یو ګولۍ ده، بس تقریبا 15 کاله وشو جي، بس روزانه خورم، چې دا وخورم ټیک یم، چې دا ونه خورم نه به یم ټیک. نو اوس زما وروره اومیپرازول، ایسومیپرازول یا پی پی آیز، پروټون پمپ انهیبیټرز یا د معدې دوایانې دا تر کلونو پورې نه استعمالیږي. دا موږ زیات نه زیات چې ډېر زیات ورکو په السر کې میاشتې او نیمې دپاره ورکو، بیا بند کو، بیا مختلف سیف دوایانو ته اړو، ځکه چې په دې باندې ډیپنډنسي راځي، په دې باندې ستاسو د معدې حالات بجای د ښه کېدو دا نقصاني کېږي که تاسو یې زیات استعمال وکړئ. امید لرم چې دا هیلث ټپس به ستاسو لپاره معلوماتي وي، ستاسو لپاره به فایده مند وي، او بیا هم که چاته د معدې داسې څه مسلې وي نو خپل ډاکټر سره ضرور مشوره وکړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.